دا باب جده ده. نو دا تقریبا 400-500 کاله مخکې تاریخچه لري. دلته داسې ځایونه هم دي د ده په وینا باندې چې هغه تقریبا 1400-1500 کاله مخکې یو مسجد دی. اوس موږ لاړ شو هلته تقریبا 1400 کاله یا 1300 کاله شاوخوا د رسول اساسا په وخت چارچاپېره هماغه وخت کې نو دلته چې موږ هغه ته ګورو که نه دغه بلاکونه کې لکه چې رهایشي نه دي. دا رهایشي دا ټول دوی د تاریخ لپاره ساتلي دي. ها دلته څوک اوسېږي نه؟ دلته څوک نه اوسېږي. په دې باندې ډېر غټ مصارف په دې خاطر کوي چې دوی خپل هغه آیډنټیټي یا خپل شناخت ساتل غواړي. د مکتبونو ماشومان راولي، ځوانان راولي دلته. هغوی ته د خپل ثقافت ښکاره کوي چې ګوره موږ پخوا موجود دلته موږ دستکاري ورته ښایي، دوی ته لاسي صنایع ورته ښایي، دغه راز لباسونه داسې خپل هغه چې کوم د آبا او اجدادو کوم ژوند دی کوشش کوي چې دوی هغه خلکو ته معرفي کړي، هغه ورته وښایي. دا ټول ځینې کورونه کې دا کور وګوره، دا وګورئ په کوم زوړ حالاتو کې تاسو وګورئ لکه ښه زلزلې چې ځپلی یې ګله، خو دې خوا ته ورته دیوالونه هغه کړي دي او دې خوا ته عجیب انداز کې پرېښي دي. لایټونه وګوره، دا ګوره دا لرګي دي ښه که نه؟ دا لرګي دی. هسې وګوره